بابا تا به زه له دې ژونده بېزاره یم. دا څه ژوند داسې پر ما تېرېږي؟ څه شته؟ بابا هره ورځ روزانه جنجال وي، روزانه ډرامې. مورکۍ راولاړې زما وینا ده، بې شرمه یې، کله قسم قسم خبرې ورته کوي. بې غیرته سپیه دا خبرې کوې. وځه د کوره، د مینې سره ځه وځه چې بیا دې نه ووینم. شپږ میاشتې د واده نه کېږي دا خبرې کوې. السلام علیکم بابا. بیا رالې سپیه، تا ته معلومه او کور ته مه راځه. او بابا زه خو رالم، زه دا خپل بچیان له ځان سره بیا. های د مینې سپیه، های بې غیرته، ما ته معلومه ده چې ته به دا خبره خامخا ماته کوې. زوی مې وې اوس مې نه وې. شپږ میاشتې د واده نه کېږي، ته بیا د مینې سره ځې. بې غیرته سپیه، وځه چې بیا دې ونه وینم. امینه هم در سره بوځه او ګودړ هم در سره پورته کړه. وځه صحیح ده بابا. سپیه بې غیرته. عثمانه د زوی د واده دې مبارک. خیر مبارک، الله دې ایمان مبارکي درکړي. عثمانه ستا د زوی د واده دې مبارک. خیر مبارک، الله دې ایمان مبارکي درکړي. عثمانه ستا د زوی د واده دې مبارک. خیر مبارک، الله دې ایمان مبارکي درکړي. عثمانه ستا د زوی د واده مبارک. خیر مبارک، الله دې ایمان مبارکي درکړي. ښځې څنګه یې؟ ښه یم، ته څنګه یې سړی؟ شکر دی. چیر دا نژور دی، چیر د مخکې به لا ښکاره کېدلی، اوس ښکاره کېږي لا نه. ای سړی هغه په خېړه کې په کوټه ننوتلي لکه سر راوځي نه کار کوي نه شی کوي، یو شی هم نه کوي سړی. تا ته ما اوله ورځ لا وویلې مال دا پالتو خبرې مه کوه. تا بیا دا پالتو خبرې چل کړي دي. څه شکایې په کومه دنده اخته یې که څه؟ لس واره ما درته وویل مال دا پالتو خبرې مه کوه. یا سړی نو غیبت خو نه درته کوم، رښتیا ورته همدا کارونه پکښې دي سړی. یا ویش کوه، دا خبرې مه کوه. نژور دی ده، زوی دی دی، هېڅ لګیا یم. نور څه څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ السلام علیکم بابا. وعلیکم سلام. سړی مه شې زرداده زویه. شکر دی خیر شه. ما نه درته ویل سړی دا وګوره دا پخلا غلا باندې شیان تېروي، خپلې معاینې یې وړي. په ما او تا کې چورت هم نه وي، کله سمبوسې وراخیستې کله چش وراخیستې سړی. پروا نه لري، ښځې کوچنۍ خبرې مه کوه. بس هلک دې کوروالا له بې شی تېر کړی، د ده خو هم کوروالا ده، کله زما چې لور ده نو د خدا خو هم د بل لور ده، نو خامخا یې شی به وروړي. یا سړی خبره نه ده، زړه مې پر دې باندې ډېر بد رالږ شي. په ما او تا کې چورت نه وي، نه په خور کې چورت وي. بس هېڅ شیان په غلا راوړي، په غلا بس کور والا راوړي، ما او تا کې کس چورت نه وي. ښه هو وده زه اوس زرداد رابولم. زرداده زویه، ها بابا. دلته راسه. لرلم بابا. ها بابا. دا مور ولې څه په ګیله ده؟ ولې خیر بابا؟ دا وایي دی مینې له په غلا شیان راوړي، نه په ما کې چورت وي، نه په خپله خور کې چورت وي. ولې زوی درته را ناجایزه کوې چې دا ښځې له په غلا شیان وړي، دا خپلې مور خور له نه راوړي؟ یا بابا زما چې څونه وس هغه له مور سره هم کړی دي، له خور سره هم کړی دي. خو د مامې د مینې یو کوچنی ضرورت سامان و هغه مو راوړي، نو چې هغه دا ماته نه وي بیا به چاته وي بابا؟ هو دا خبره خو دې هم صحیح. بس زویه لږ ګزاره کوه، د خپله مور باندې هم نظر ساته، پر د خپلې خور هم نظر ساته، د خپل کور والا هم شی راوړه. یا بابا ولې نه؟ یا لونی خو نه جنجال جوړوم، کوم شی مینې له راوړی دي بابا هغه مو خور او مور له هم راوړی دي. ابا ډېر ښه دي کړي. زه بس ورسه زه خپل منډوله ورسه. لږ ګزاره کوئ، مه کوئ د خدای بندګانو. دا خو هم د بل د کور ده، نو دا چې څومره ستا لور ده هغه هم دا هم د بل لور ده، د دې سره ما او تا ښه نه وکړو، نو بیا څوک وي؟ لږ ګزاره کوئ. ښه دی ښه دی سړی. زه موره دا ورندیاره خو بیخي مسته مسته کېږي، که څه نه په شي کې چورت وي، نه په کار کې چورت وي. موره دا اوس لیاده باوکه زرداد هم دلې دی، اوس یې لیاده باوکه بیا که چیرې سهار زرداد دا همګسې پر سر اخیزي. ای زویه ته کرار کښېنه، زه په خپل کار ډېر ښه پوهېږم. اوس بیا دی د دباو کړم چې ته مې بیا په یاد لرې. صحیح ده موره، ته په خپل کار ښه پوهېږې. شیخالۍ زویه، موره ورځه زویه یو ګیلاس اوبه راواخ. صحیح ده موره. دا دې موره اوبه. هې زویه ته دا کار ولې نه کوې؟ د سهار راپورته شوې ته کسه په دا ویالې کې چورت وایې، دا سهار ویالې سره کم لړۍ زله پرته ده، هغه د ماښام پر تنده هغه کم لړلي پراته دي. په تا کې شرم حیا شته؟ پیشن به خپل کار کوه، ته ولې داسې کارونه کوې؟ شرم حیا به تا کې شته؟ چا سته ولاړه شه اوس کارونه وکړه. صحیح ده موره کوم. وی سړی راغلی؟ سړی دستي سر وخوري. ای څه حال دی په کور کې؟ اویلې څه رقم پراته ده، لوښ په ټینکۍ پراته دي، منډو دا رقم دی، دا ولې نه کوئ؟ ای سړی خو ستا هم زور راوت شوی ده، بیا یو شي له لاسه هم نه در وړی.
ګزر اوس په منډپ ننوتل دي یو کار هم نه کوي هغه د ماښام برتنې د هغه رقم د ډیلې پراتې دي د ټینکۍ پر سر باندې ښه وای. زما نو زور نه و دا د کور کار چا کوي نو د هغه توی دوه کوي و سړی نو د خدای وبېرېږي یاره چې هغه یې نه کوي نو تی نه کوي خو توی دوه به م کوي زما نو زور ده زما نو زور ده زما نو زور خو یې زه وینم هر ورځ لګیایي چې سهار راسم هم لګیایي که ماښام راسم لګیایي سړی خو موږ هم د ښکارو سره کوو ښایي لګیا یې ورسره شرم وکړئ حیا وکړئ د کور کار په ګډه سره کوئ زما نو زور زما نو زور زما نو زور د ستوی سر وخوري مور بابا د ولدي مخکې بیا زما دی تعریفونه کول دی شیان به کول اوس وګوره اوس خالي زما ستا غیبت کوي ای زویه ته ودره د دې کار به زه ور وکړم د همجوره سره به زه دې کانې وکړم چې دا بیا ګټ عمر په یاد لري صحیح ده مور یوه خبره مې درته کوله سړی څنګه خبر راته کوې زرداد خو مو د دوې میاشتې پوره شوې د واده و سړی ما دا سوچ کوي چې زموږ خو هم غریبي ده درپدري ده دی مې ماستولی کراچي مزدورۍ و سړی ښه خبره ده شپې ډېرې وسولې نه و نو دی واستوم ستا خوښه ده و سړی زما خود خوښه ده ښه داسې مزدوري راله وکړي نو څه کېدلې راته ناستې تابت اوه بس هلکه زرداده بابا دلته راشه زویه لرلم بابا راشه زویه د مور څنګ ته کښېنه بابا یوه خبره پوښتنه مې درڅه کوله او خو دې راځه وکړه بابا ما دا ویلې و ما لموږ کوم خو غریبي ده د 2 لاس مزدوري ده و بابا ستا هم شپې ډېرې وسولې موږ بیا دا ویلې و بابا چې ته به ولاړ سې کراچي له و خپلې مزدورۍ له صحیح ده بابا ستې څنګه خوښ شي ټلیفون د چا و ټلیفون به دې پورته کوي واره هغه کېدای شي خامخا د سیټانو وي ښه و بس سمه ده نو خپله تیاري وکړه ولاړ شه کراچي له نو بس مزدوري به ګز د سیټانو ټلیفون هم دی بابا ښه و پورته کړم بابا و پورته کړه ورسره وګایر السلام علیکم حاجي صاحب حاجي صاحب ښه خیریت دی یا بس انشاءالله حاجي صاحب که خدای کوي به سبا در سپارېږم که خدای کوي انشاءالله صحیح یا بېغمه شه که خدای کوي یا بس درځم بس صحیح ده بابا دا دې ګس د سیټ ټلیفون هم کې راغی بس ورشه زویه خپله تیاري معیاري کوه صحیح ده بابا ټیک صحیح ده صحیح ده ښه دې ځم څټکۍ د باندې وځم ستوی د صحیح ده سړی سر درد دی ګس ټیک ښځې زه اوس ولاړم کوم خبرې چې مو تا ته کړي ده په هغه باندې عمل وکړه زما مور پلار به بلکل نه زیری صحیح ده صحیح ده سړی بس زه ولاړم صحیح ده سړی موره ته ناستې زه رخصت درځه زویه ځئ موره بس ولاړو دعایې به کوې حق به بخښې خورکۍ ولاړو دعایې کوه بابا ولاړو پر الله مې سپارلی الله دې پر سر الله دې په خیر ورسوه صحیح ده ټلیفونه کوه که خدای او وای دا خو د بابا نمبر بند ټول زه د مور نمبر میلاو مور نمبر مې نه پورته کړي خیر خو دی دا مورکۍ اخر زما نمبر ولې نه پورته کوي 5 میاشتې کېږي کراچۍ له راغلی یم ټلیفون مورکۍ در کومه مورکۍ نمبر هم نه پورته کوي اخر دا ناراضه له ما ځکه چېشته اخر کیسه چېشته والله که اوس مې په شي باندې سر هم نه خلاصېږي زه خیره غواړم جوکټۍ خو مو پوره شوله سبا به کوټ له ولاړ شم له مورکۍ زه پوښتنه وکړم چې مور اخر زما ګناه چېشته ته زما نمبر نه پورته کوې ما کم دی کار کړی دی چې ته زما نمبر نه پورته کوې او ما کم دی عمل کړی دی چې ته زما له عمله شرمنده یې زما ټلیفون نه پورته کوې یو کیسه خو به وي خامخا یو کیسه شته خورکۍ جوړ په خیر لالا څنګه ښه شکر دی مورکۍ څه کیسې نو پلو ته کشف کړی دی
ورسره دی نه وایي چې ما زوی راغلی 5 میاشتې ورک کوم له کراچۍ له تللی وم اوس راغلم داسې روغبړ هم نه کوي خیر دی کیسه چی شته مورکۍ ته له ما زه په چیش خوا بلګې ته که څه مور خیر دی چیش دی 5 میاشتې ټلیفون هم نه راکولی مسافر هم ولم ته زما ټلیفون هم نه پورته کولی خیر دی کیسه چی شته څه ده 5 میاشتې درته ورک کوم ټلیفون هم نه راکولی ته هم نه راکوي ته نه زما ټلیفون پورته کوې نه شی پورته کوې ته که څه څه ولاړ سه لا پلیتې سره خیر دی موره کیسه چی شته څه سوي دي هو ستا د معاینې زه تر تا ځای پورې راغلی یم نه یو کار کوي نه شی کوي خالي بس خطایستان کوي خالي شی کوي کټ تر اوس په منډو کې ناست موره ته دا څه وایې اوس دا رقم کیسه ده دا څه وایې مور هغه به دا ته رانه کړي یا زویه په خدای کې دروغ درته یم زه خو ستا مور یم نو زه تا دروغ یم اوس یې موره ګوره زه د دې څنګه کار وکوم راله سړی د ستا سر وخوري بې شوني بیا یا شرم وکړه یا وکړه 5 میاشتې بعد رالم ستا له لاسه زما مور په سپین سر باندې ځاړي شرم وکړه یا وکړه بې شرمې پلیت ښځو لکه ته سیاسي نه شرم لرئ نه حیا لرئ سړی ته زما خبره واوره جوابونه هم وایه بې شرمې اوس بیا جوابونه هم راته وایه واره خو د موره زه یېره کړی اوس بیا اوس ما نور زه دی بې شرمې بیا یا زه ولاړه سه څه پورته سه پورته سه چسته ووځه له کمرې ووځه ستا له لاسه خو موږ ته دا ځای پورانیانو د خدای پرې څه وکړو 5 میاشتې زه مسافر وم مور له به م ټلیفون راوکړي هغې به زما ټلیفون نه پورته کولی شی به نه به دلته چې رالم مور کس له ما څخه خوا بدګېده د باندې له ما زه ناست هریان یم زه څه وکړم پلیتې ښځې ستا له لاسه زه به اخر کومه څه څنګه چې زویه سبق ته ورکړي و موره دی سبق مو ورکړي په ګر ژوند ولاکه نه و تا ته بد وګوري نه و خورکۍ ته بد وګوري بس دی کار مو کوي دا څه وایې زویه دغه سبق دی و موره دی کار مو وکړي چې په ګر ژوند بې دافعیات لري اشته کړي دي زویه څنګه چې مور و زوی دې څه سبق ورکړي اوس زویه 5 میاشتې بعد مو زوی راغلی داسې مو ورته سناوي کې او دی ګورلی په مجیو کې وختې دا رقم مې وټکوله دا رقم مې وټکوله لکه خره زړه مو په خونه کس شه موره نو تا کار دې واخیستې اخر او نو خود مې ځې اخیستی خو زما زوی ولې زما په خوله به نو څنګه نه کوي ښه ده کړي دي مور ته په خپل کار ډېر ښه پوهېږي ورسې زوی یو ګیلاس اوبه ماله راواخله صحیح ده مور ته ته اوس د پورې په جارو لګیا یې هغه نور کار بیا د کور غه څوک وي او د سرې د ماښام سامان دګر دغه لړلی پروت دی ته شرم وکړه یا وکړه و مورکۍ کوم یې څه رقم یې کوم د سر وخوره بې شمول هغه د ماخستن سامان دغه رقم لړلی پروت دی ورسې هغه زر د جارو ولګو بیا سامان پرېنځه څه حال مو سره جوړ کړي دي ښه دي څه شته څه دعوا مې ده سره ای سړی خو ستا مژور د یو کار هم نه کوي ته څه وګوره دا ټیم دی د جارو غزدا وي په سره غرمه باندې راوځي دا جاروګان وي سمه ده زویه په ټیم راوځه ته خو مې یاره لږ ګزاره کوه یاره دومره دعوې کوې د څنګ پړوسیان ګردې خبرې اوري لږ ګزاره خو کوه یاره ای سړی نو زه د چیش ګزاره وکړم د ماخستن برتن هغه رقم لړلې پراته دي دا اوس پر لاس بجې باندې راپور سه اوس جارو لګوي بیا به دا د ماخستن سامان مینځي شیان به مینځي نو زه څه وکړم اخر ته یې ماته راوشې سړی زویه لږ په ټیم راوځه کار کوئ شرمت دعوا مه سره کوئ ښه دی زویه صحیح ده بابا ورسه ځه ورسه زویه ورسه لږ ګزاره کوه څه حال دې جوړ کړی دي خو د څنګ کورونه ستا خبرې اوري یا سړی نو زه څه وکړم خو دا دې ستا تر مخ ته کیسه شروع سړی دې ستا سر وخورې صحیح ده سړی سپی ته هم راځي او ماته خبرې کوي د دې پر سر باندې ماته خبرې کوي ما زیروي په جمجور کې دا که په ما کې چورت هم نه وي نه په خور کې په لور کې چورت وي بس یو دا یې د جوړ دی دا یې د مجور دی بله خبرې که سره ستا نه شرم لري نه حیا لري ستا له لاسه خو ما یو کار هم نه دی سم کړی نه د شی کړی دی نه شی کوې هسې د مور ښایسته هم لګیا یم موره بیا څه کیسه ده بیا چیرته بیا هم سره جنجال دی یوه میاشت په خوشحالي کور ته راغلی یم ما زه به څه رقم به ساسم څه رقم په خوشحالي ژوند تېر کړم څه رقم د سپي ژوند په راتېرېږي 5 میاشتې واره په کراچۍ کې ورک وم مسافر وم بزدلي مه کوله 5 میاشتې ما تا له ټلیفون هم نه راکول تا له دغه تا زما ټلیفون هم نه پورته کوي اوس کور ته د رالم ستا مورکۍ سه به ښه په خوشحالي ژوند تېر کړې ښه په خوشحالي به ورسره کښېنې یو څه به خبرې ورسره وکړي ته یې ګریزه دی ته یې بس چپه ورسته ګایېږي ته شرم وکړه حیا وکړه مورکۍ دا خو د بل اولاد دی د بل چشتی چې مور ته اشتاټ ای بابا 5 میاشتې زه ورک وم په کراچۍ کې وم
مورکۍ له مو ټلیفون راکوي مورکۍ نه ټلیفون پورته کوي نه یې شی پورته کول اوس یوه میاشت کېږي کور ته راغلی یم ما د خوشحالي ورځ نه تېره کړې ده نه مې د خوشحالي خوب کړی دی نه مې په خوشحالي باندې ډوډۍ خوړلې ده بس ګدر ورځ دا ده په لید ګدر ورځ ما پر مینه باندې دا رقم ته موتونه یی بابا تګس دا راوشي اخر دا خو د بل اولاد دی د بل لور ده. د مور تر مخ تا خبرې کوې شرمېږې نه بس بابا نو زه دغه رقم کیسې کوي نو زه وکړم څه بابا خو ته یې راوښیه دی که د مینې سپی د پلار تر مخ د مینې صفتونه کوي یا موره د مینې صفتونه نه کوم دغه خویونه خو په تا کې شي دي بابا زه څه وکړم اخر ته ما دغسې ویډیا راوښیه بابا قدر ورځ دا ده بس پوچ فراد ورته یایي زاریان د خدای برانیز نه وکړم دا مور ورته یایي بله د مور ته دا خبرې کوه وځه صحیح ده بابا خدای ته وګورئ گزاره کولی شو السلام علیکم امیر صاحب وعلیکم السلام خیریت ټیک ټاک شکر امیر صاحب خیر خیر امیر صاحب یو خبر هم درته کوله ولنه خوږه امیر صاحب اته میاشتې مې کېږي د واده نو په اته میاشت کې ما ولاکه دی د خوشحالي ډوډۍ خوړلې ده ولې خیر بس امیر صاحب کله د مور سره جنجالي کله مې له خورکۍ سره جنجالي کله له مینې سره جنجالي او په د اته میاشت کې دا رقم ټکور ټکور کړی یم د ژوند خوند نه یم پوه سوی چې پر ما دا څه رقم ژوند تېرېږي نو دغه وکه بس د دې بهتره خبره دا ده چې بس د خپل بې شپه کې د خپل بچیان جلا کړي امیر صاحب نو څنګه هغه سپین سترګې مور او سپین ږیري پلار زه څنګه پرېږدم زه ویښ وکړم بچیان جلا که د مور د پلار هغه رقم خدمت کوه یا به انشاءالله تعالی پر شا به هم نه راځې د جنجاله به هم خلاصې د ګروم به هم خلاصې بس د مور د پلار هغه رقم خدمت کوه ښه ته وایه بچیان جلا که د مور بچیان جلا که د ګروم به خلاصې د مور د پلار هغه رقم خدمت کوه ولې مور پلار په موږ باندې حق لري صحیح ده امیر صاحب کور ودانه مشورې هغه زه به هم سوچ پر وکړم وایو کوه ملګرو د اکشني کلیپ ویډیو به مې کتلي دا د یو کور سچه کهاني ده نو ما دا ښځو ته دا خواست دی چې دوی پر د اکشني خبرو دعوې مه سره کوئ ما پر د اکشني خبرو سره درېږئ ستاسې د اکشني دعوې د ستاسې د اکشني خبرو سره د خلکو کورونه خراب شي ملګرو کوم چیرې د اکشني کلیپ ویډیو خوښه سوي مخکې د ثواب په نیت سره شیر کړئ چې هر ځای ژوندي واوسئ السلام علیکم